تاسو په کلونو مسافري کوئ خپل بچیو نه وینئ هغه پکې رالوی شي نو لہذا د دې هر څه د ټولو نه ښه بدله چې ده دا خپل قام ایجوکیټ کول دي هغه په خپلو وسایلو باندې خبرول دي بیا هغو ته خپل مسایل مخکې ښودلي دا اوس ګورئ د اوس ماین اینډ منرلز ایکټ د اسلام آباد نه ځي دا به زمونږ دا ټول چې کومې ذخیرې دي وسایل دي د دې د لوټلو دپاره یو لیګل فریم ورک جوړوي خزانې غریب بابا وایي چې ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا هره دره کې دي د تورو خانې زما په ټپه کې په شعر کې په غزل کې په نظم کې زما د وطن تاریخ خوندي دی زما د وطن جغرافیه خوندي ده تر مرګلې به در سره یم نور د پاک الله مل شه مسافره This is our historical background. This is our folklore, and this is the only genre that we the Pashtun we are having this tapa. How are the English ke log khabar hogi? I'll take that. Right? Stop. That's what that's we can. I just need a pin drop silence. ताकि बात समझ आ जाए कि हम खबर बांधे पूरे so that's why and it will be on air from my official page. If anyone have any problem, this is a journalistic ethics, so we will not share the video. Is there any problem to you people? No problem. Okay. So right now this is Jawhar Baru, the name of the place. We are having our Indian community. So we are having friends from Indian community and Pakistani community, and then in Pakistan especially the Pashtun community. So a warm welcome to you people. We love humanity. We love diversity, and across the border there is no Pakistan, no India, no border. There is just the relationship of humanity. Yes, and we love humanity. And there is a very famous couplet in Urdu, to Hindu banega na Musalman banega, insan ki aulad hai insan banega. It means that beyond all the boundaries, there is no caste, there is no creed, there is no color, there is no height, there is no any ethical background. There is just the one relation, and that is humanity. So once again, a warm welcome to you people, and thank you so much. Though you don't know our language, though there is a communication barrier, but if you are going to bear us, so we are thankful to you people. Thank you. اوس په داسې وکړم ما چېرته کښېنه خیر دی دا به بیا راوغواړم زه به داسې کوشش کوم موږ خو یو کوشش وکړو که دا سړي په اردو پوهېږي نو اردو به ورته وګوره دا چې ځان په اردو هم نه دي او انګریزۍ باندې خو خبرې کولی شو خو په انګریزۍ کې شعر ویل او ټپه کول دا بیا ډېر ګران کار دی دغې باندې رښتیا خبره دا ده بهرحال د پښتو څه پویټري څه ټپې څه شعرونه وطن په اړه باندې به یو څو ټپې وکړو چونکې موږ ټول مسافر وو د وطن نه بهر وو باچا جانه دا یوه خبره په ریکارډ باندې راولم اوس مې د یو دوه ملګرو نه تپوس کوم زه مشره په هغه سوشل میډیا انفلوئنسرز کې by the way I'm like an influencer from my country near 1.7 million I have followers from my country. I'm working for culture and tourism like visiting to different countries just for the sake of promoting peace, love, diversity and humanity. This is what my aim is there. So I'm going to understand my people. نو داسې ده مشرانو ځوانانو پښتنو زه په هغه انفلوئنسرز کې نه راځم چې دی بهر وطنونو ته لاړ شي او هلته خلکو ته ښایي چې دا مسافر خو برباد دی او غرق دی او په درې چته کټ کې سملي او ځای نشته خو یوه خبره دا ډېره مهمه ده مسافري به هم کوو بهر دنیا کې به هم ګرځو خو یو احساس چې هغه پښتون افغان احساس دی هغه به کله هم د ځان نه لرې کوو ګورئ یاد ساتئ د پښتون نه چې پښتونولي وباسې که نه پښتونولي څه ده پښتونولي مینه ده اخلاص دی پوښتنه ده یو بل سره ودرېده دي فراخه ذهن دی لویه سینه ده دا موږ ته چې کوم څیزونه منتقل شوي دي دا زموږ په وطن کې 45 کلونه یو جنګ راتپلی شوی دی په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې چې زموږ وسایل ولوټي او د هغې په بنیاد کې پښتانه جاهلان پاتې کړی شوي دي تاسو اوس ګورئ دا بدنیتي تنگ نظري دا کله په پښتنو کې نه وګورئ د پیرروخان نه راواخلئ تر باچا خان بابا پورې موږ ګاونډ پاللی دی هلته به موږ سره هندو کمیونټي وه سکھ کمیونټي به وه مشرانو تاسو به له دې نه خبر یې اخترې شوقه لرې به کېدې زموږ په دې ټولو وطنونو کې خو څه یې وکړه زموږ نه زموږ رښتونی پښتون کلتور واغست په موږ یې جنګ راوتپو نو موږ اوس څه شو موږ یې وږي کړو نو وږی سړی بدنیته هم وي تنګ نظره هم وي نو زما دا تاسو ته التجا ده چې مهرباني کوئ تاسو له خدای یو وس درکړی دی د وطن نه راغلي یئ دلته ډېر ښه سټیټ آف د آرټ ژوند تېروئ یو ښایسته زندګي د الله درکړې ده
نو د خپلو پیسو ګټلو سره سره دا یو کار خپل فرض وګڼئ چې خپل قام ایجوکیټ کوئ، خپل قام پوهه کوئ. دنیا ترقي څنګه وکړه؟ په 1950 کې دا ملیشیا آزاده شوې ده، ما پرون کاته او موږ په 1947 کې د دې نه 10 کاله مخکې موږ آزاد شوو. ولې موږ ترقي ونه کړه؟ دوی ولې ترقي وکړه؟ کوم څیزونه دي چې هغه دوی پریکټس کړو؟ نو دا ویزډم، دا علم، دا پوهه دا خپل وطن ته راوړئ. دا ګوره ستاسو فرض دي. ما اوس د یو درونه نه تپوس کوو باچا یقین وکړئ زما زړه ودردېد. ما دوی ته وی زه راغلی یم زما 5مه ورځ ده او زما وړه لور د ګلرنګه. دوی ته ما یقین وکړئ ما ته داسې ښکاري لکه زما نیم وجود چې زما نه چېرته پاتې. تاسو په کلونو کلونو مسافري کوئ، خپل بچي ونه وینئ، هغه پکې رالوی شي. نو لہذا د دې هر څه د ټولو نه ښه بدله چې ده دا خپل قام ایجوکیټ کول دي، هغه په خپلو وسایلو باندې خبرول دي، بیا هغو ته خپل مسایل مخکې ښودلي. دا اوس ګورئ د اوس ماین اینډ منرلز ایکټ د اسلام آباد نه ځي، دا به زمونږ دا ټول چې کومې ذخیرې دي وسایل دي د دې د لوټلو دپاره یو لیګل فریم ورک جوړوي. خو چې په دې باندې مونږ پوه یو چې چېرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې سا ډوبېږي او بجلۍ نه خوند واغستو نورو صوبو او په اوبو کې پښتونخوا چې مونږ ته د دې خبرې هم علم یي چې زمونږ د سواد سراج لالا وایي چې ستاسو کور کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د اوسپنو باران وکړو، تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان کوو. دا نالج دی، دا علم دی. یا دا یو ټپه چې زمرد پیداوار دی، زه په هغه وطن کې لوږې تېروم، زما باغچې وطنه ستا د باغچو نه د بارودو بوی راځي نه. دا ټپه دا ګورې مونږ چې دا ټپې کوو دا بعضې خلک ناپوه خو څه وایي دا ډمان دي یو ټپې کوي، خو یقین په خدای وکړه که دوی د دې په ډیپټ باندې پوه دي. په دې کې زما د وطن خزانې غني بابا وایي چې ای زما وطنه د لالونو خزانې زما، ستا هره دره کې دي د تورونې خانې زما. په ټپه کې، په شعر کې، په غزل کې، په نظم کې زما د وطن تاریخ خوندي دی، زما د وطن جغرافیه خوندي ده. تر مرګلې به در سره یم، نور دې پاک الله مل شه مسافره. دا زما جغرافیه ډیفاین کوي. لہذا دې څیزونو ته په دې نظر نه ګورئ. صرف التجا مې دا ده چې زه چې هر وطن ته ځم، دا د نیوزیلینډ نه واله تر چینه پورې، تر ملیشیا پورې، زه دا نه ده چې صرف هلته لاړ شه او یو ټپه وکړه او خوشحاله شه او وګرځه. ما سره دا احساس وي چې زه یوه خبره وکړم چې د نیچر یا د الله په ریکارډ راشي چې ما خپل یو فرض سلمانه پوره کړی، خپل قام ته مې یو خبره رسولې وه. دا ټپه دا شعر خو پکې باچا دې لپاره کوو چې دا خلک راته راغونډ شي. هغه باچا خان بابا به ځان سره یو کس ګرځو، نو هغه به هغه ډول غږو، نو هغه ته به وایي ته دا ډول غږوه، نو په دې ډول به یې دا خلک راغونډ کړه او بیا به ورته باچا خان بابا خپل مقصد او خبره رسوله. نو زه دا خپل فرض ګڼم. د یو لږ ډېر مونږ څه کتاب متاب ویلی دی، هغه روایتي سړی نه یم چې موبایل مې پیدا کړی دی او مایک را سره دی او هر شاخۍ تاخۍ ته ودرېږم او یا د خپل وطن یو خرابه قصه کوم. مونږ یو احساس او یو درد د ځان سره وړو په مجسم انداز. نو به هر حال دغه کوشش به هم کوو. ډېرې ثقلې خبرې نه کومه، زمونږ دا کمیونټي به په سوچ کې چې دې سړي کم داستان راوړی دی. لہذا اوس به راشو ټپو ته چې دې ته هم تاسو ډېر خوشحاله شئ. ټپې وکړو اوس که نه ټپه دی چې او وطن نړیږي نړیږي زه ګورمه وس مې د خدای په چارو نه کنا رسې مینا او جانان مې زیلې ګزیلې د زړه پرې کړې لکه نختره په چورلېدو ځمکې له زما او یار مې هندو زه مسلمان یما د یار د پاره او درمسال our folklore is there. I'm going to translate it. They clap because in this is called tapa. This is our historical background. This is our folklore, and this is the only genre that we the Pashtun we are having this tapa. In this tapa, we are saying that though I am a Muslim, but my friend he is Hindu, but there is no any difference because of the religion. Because I am Muslim and he is Hindu, we are human being. I am going to like Dharamsal, the place you worship, you are doing there.
I am going to Dharamsal and I am going to clean up that because my friendship is with Hindu. This is what I'm sorry, translation is a very tough job, but I just want to make you understand. So that's why they clap, because they understand what I said. So the next up is Hey, the gul ke do umed mein nishta janan pazmaka aud multan kar le yama oh the Malaysia pamero roka the gul nazka او یار خدای که خدای بده ساتنا نو زما چې جنازه ستاسو کوڅه کې تیرې دا ته ووایه جانانا څه دې زړه کې تیرې دا ته ووایه جانانا څه دې زړه کې Thank you. دلته کې افسر افغان چې راغلی دی ګورې د دې یوه خبره دومره قیمتي ده الله په سر ګواه دی خو چې چاته پته وي څوک په دې خبره باندې پوهېږي چې دا څوک دی افسر افغان دا ډېر یو لوی نوم دی دا موږ ته نن د غني خان په شکل کې ناست دی د رحمان بابا په شکل کې ناست دی د خوشحال خان په شکل کې ناست دی موږ له ټولو له پکار دي چې د انتهایي زیاته شکریا ادا کړو او د ملیشیا ته د راتللو موږ د ځانه تا ته زیات خوشحالي زیاته